و یا خدایه دا د کوم ګناه قلنګ برداشت کوي، یا خدایه دا د کوم ګناه قلنګ برداشت کوي او زړه دا دومره زیات غمونه څنګه برداشت کوي. یوه اوچته شوي نه وي بله جنازه وي، تر څو به پښتانه د ډالر جنګ برداشت کوي، تر څو د باچا خان بچي به ځان له قتلیږي، تر څو به د خوشحال بچي او رنګ برداشت کوي. یوه اوچته شوي نه وي بله جنازه وي، تر څو به پښتانه د ډالر جنګ برداشت کوي، تر څو د باچا خان بچي به ځان له قتلیږي، تر څو به د خوشحال بچي او رنګ برداشت کوي. او بل یو شعر دی چې وایي وار په وار د خېټې غم له مې خرڅ کړي، د والو او که پیزوان قصه شروع کم، د دې کلي یتیمان او کونډې شمار کم، که د دې کلي د خان قصه شروع کم. چې ژوندی و نو کافر مړ یې اتل کړه، چې ژوندی و نو کافر مړ یې اتل کړه، د پښتون که باچا خان قصه شروع کړم. وایي که پرې سنه لیکم ضمیر مې وجني، که پرې لیکم نو کافر مې وجني. که پرې سنه لیکم ضمیر مې وجني، که پرې لیکم نو کافر مې وجني. د داسې خلکې په ولقه کې یمه، په خپله خاوره خپل جاګیر مې وجني. د باچا خان د قافلې سړی یم، باچا مې نسي او وزیر مې وجني. په پښتنو کې چې پیدا شومه زو، اپنانه دغه خپل تقدیر مې وجني. یو دوه ټپایزې دي چې په دې به بیا زه خپل دغه ختم کړم چې وایي یو ځل به خامخا یو کیږو، په اتفاق به راټولیږو، مونږ په خپل قام باندې دردیږو، تا ته به مخامخ ودرېږو، دا پښتانه غرونه به لار نه درکوي نه. او وای وطن زما او اختیار ستا دی، لښکر زما او سالار ستا دی، څوکۍ زما څوکیدار ستا دی، خبر زما او اخبار ستا دی، چې څه لیکې راپسې ولیکه ظالمه. ډېره مننه. ته د غفلت په خوب اودی سحر څه پیژنې، د بلبل چغې شور فریاد او هجر څه پیژنې. او دلته دې ډېر د مجبورۍ اخته په خپلو غوښو، دلته دې ډېر د مجبورۍ اخته په خپلو غوښو، د مفلسۍ په تیغ وس شوی پر هر څه پیژنې. او لا د ځوانۍ په نشو مست په هوا الوزې، لا د ځوانۍ په نشو مست په هوا الوزې، مټاکې شپې ازغن ماښام مازدیګر څه پیژنې. او استاد صاحب چې پرې راټولې شي ټوټې د شوکېدلي زړونو، چې پرې راټولې شي ټوټې د شوکېدلي زړونو، په غبرګو ړوند ته الطاف نظر څه پیژنې. او چې د تا او د اسمان په لمن اور ولګي، چې د تا او د اسمان په لمن اور ولګي، ته د بېوسو د آهونو اثر څه پیژنې. او مننه جي. چې د تا او د اسمان په لمن اور ولګي، ته د بېوسو د آهونو اثر څه پیژنې. او ستا په مخ بل تهذیب د تورې شپې صادر خور کړی، ستا په مخ بل تهذیب د تورې شپې صادر خور کړی. پښتونه ته د زبان شام و سحر څه پیژنې. مننه جي. او چې د کاغذ په مخ تعمیر کړي د بیتونو محل، چې د کاغذ په مخ تعمیر کړي د بیتونو محل، ته د قلم په سوکه خوني زیګر څه پیژنې. او هر چپې ته د امید د ګل په تمه ګرځي، هر چپې ته د امید د ګل په تمه ګرځي، د ژوند دریاب کې د غم موج ظفر څه پیژنې. او بغیر مشکاره لیونیه چې لړه نه کړې، بغیر مشکاره لیونیه چې لړه نه کړې، ته د غزل د باتور سانګ او وزر څه پیژنې. ډېره مننه جي. چې درد زما د زړه نه مزه چې تنها به شمه، درد زما د زړه نه مزه چې تنها به شمه، تا خو ویل چې دا دې زم دغه دې را به شمه. او زمونځ خو نه یم که قضا شم هم ادا به مې کړې. رور جانه زمونځ خو نه یم که قضا شم هم ادا به مې کړې، زه خو دیدن یم که قضا شم نو قضا به یمه.